امرالله صالح ته د امریکا د سفر بلنه ورکړل شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د امریکا د کانګرس غړي ټیم برچیټ د جمهوریت دولت لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان د راتلونکي په تړاو د بحث او خبرو لپاره امریکا ته دعوت کړی دی. برچیټ خپل رسمي ایکس ښاغلي صالح ته د ولسمشر خطاب کړی او هغه ته د افغانستان په تړاو د بحث لپاره امریکا ته د سفر بلنه ورکړلې ده. هر څومره چې طالبان په واک کې پاتې کیږي هغومره امریکا ته ګواښ دي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال چې د جمهوریت سقوط او د طالبانو بیا واکمنول د امریکا یو پلان بولي او له دې وجې پر امریکا کلک انتقادونه کړي. دا لومړی ځل دی چې په یو رسمي سفر امریکا ته غوښتل کیږي او هغه هم د افغانستان د راتلونکي په تړاو د بحث لپاره. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې.